بې شرفانو له دې ځای نه لاړ شئ کم عقلانو مه کوه ستا لپاره زندان نشته بې شرفه سمه ده سمه ده الله مې ارام شو اوس مې زړه ارام نه به جمال پاتې نه به سازمان پاتې او نه به بلوک پاتې شي ټول ختموم تر څو چې بلوک له ځمکې سره یو نه شي ودرېدل نشته ډاکټره مرسته وکړه ډاکټره مرسته وکړه مرسته وکړه درکوه جانیلا جانیلا خدایا موږ دوی ته کم برابر ده دقت د خپل زوی په کارولو سره دې موږ په دام کې وغورځولو ته څه ډول یوه ښځه یې ها دې مېرمنو بیا کومه لوبه روانه کړې خو به ګورو چې څه خبره ده زموږ مېرمنو بیا داسې ګلان کرلې چې هېڅ پوښتنه مه کوه یا یعنې ناشونې به څه خبره ده واده دی که څنګه سردار وروره دوی د واده کولو لپاره هېڅ وخت پیدا نه کړ موږ غوښتل چې د دوی واده وکړو د نکاح تړلو نیټه مو هم اخیستې ده د نکاح تړلو مامور یوازې یو تلیفون ته په تمه دی ماشه دا به دوی فکر کړی دومره تیاری نیولی اوس یوازې یو کار پاتې هغه هم تا پورې اړه لري چې ته ووایې هو نو دا نکاح تړل کېږي یا دا نکاح تړل کېږي تاسې هغه هلک په مصیبت اخته کوئ مجرد تو پادشاهي ده دې ته اوس اړتیا ده هو جلیله وروره همداسې یعنې ما نه دي ویلې خلک همداسې وایي ځینې خلک داسې هم وایي چې واده کول پادشاهي ده خو زه نشم پوهېدلی نه پوهېږم زر کوئ تاسې زر خپلې جامې واغوندئ ځانونه تیار کړئ د نکاح تړلو مامور هم راغواړو نور نو دا کار خلاصوو سمه ده سردار وروره ناوې هم دا اوس تیارېږي سمه ده زر کوه هله زر کوه ته څنګه همداسې ولاړې زه لاړ شه ځان تیار کړه که نه زر کوه زر کوه سمه ده سمه ده زر کوه زر کوه نکان وشتونکیا هغه سره کار مه لرئ باور وکړئ چې زه به ستاسو لاسونه پرېږدم یو جوړه مه خورې خولې ته یې وکړه مورې موره ته ماته وګوره مورې داسې مه کوه خوند مې ورته ولیده ډېر خو مې نه خوړلي ډاکټره ته هم د خپلې مور غوندې یې کاره ده چې مور ته مې ورته یم ډېر شکر دی چې مور ته مې ورته یم که تا ته ورته وایې حال به مې اوس ډول شوی وای پام کوه چې مور ته مې بیا څه ونه وایې خوله دې بېرته ماته وم مورې خدای زه اوس څه وکړم ماشوم څښتن نشي دا ټول سلامه نه نازه دا ټول سلامه ده زما ژوند دې تباه کړه ډېره ښکلې ناوې شوې اصلي شاهین راځي ته اخلي زه سالون ته ځم ستاسو همکاران به هم راغلي وي سمه ده زینب شکر خدایه اخر زموږ واده کېږي
خبرو کوو اوس هغوی راځي دا څه ښکاري لکه چې څه مو بیخي نه وي لیدلي بس دی نو خورئ نو خورئ مېلمنو ته مې هېڅ پرې نه ښودل ډاکټره دا ډېر ښه خوند کوي زړه مې غواړي چې دا ټول وخورم زړه مې ډېر تنګ شو قومندان صاحب لږ نورم صبر وکړه د نکا تړلو شاید به شي جړیله د نکاح مامور مې صبره شوی د ناوې او زوم پوښتنه کوي مورې دا هم خوند کوي رښتیا وایي هغوی ولې نه راځي ته لاړه شئ او زه د وګوره مېرمنې چې هغوی څه شول سمه ده جلیله څه خبره ده اصلي کومه ستونزه ده شاهد نشته یعنې څه چې نشته په کوټه کې به وي لاړم ومې کته کوټه یې ګډوډه کړې وه خپله نه وه چېرته به تللی وي همدلته به وي اصلي تاسو ولې نه پوهېږئ څومره واده نه تښتېدلی دی هغه ته غواړي له ما سره واده وکړي هغه په چا سره واده کوي ما ته حال نه وایي نه داسې نشي کېدلی الله الله سمه ده اوس راځې کومه خبره نشته راځې دوی څه شول جلیله نه پوهېږم قومندان صاحب څه خبره ده ماشه څه خبره ده شاهین دې ځایونو کې نشته دا څه معنا لري چې دې ځایونو کې نشته دا تاسې څه وایې شاهین خو کوم مرغه نه دی چې الوتی به وي خپله کوټه کې به وي هلته مو هم وکتل ډاکټره زم تښتېدلی نشته دې ته وګورئ دا هلک لکه چې نه غواړي واده وکړي قومندان صاحب ته په څه پوهېږې د یوې خبرې اټکل کوم قومندان صاحب موږ د مېلمنو نه بښنه غواړو ته لاړ شه شاهین پیدا کړه زما ژوند یې تباه که رزیلې ستا ژوند هم تباه کوم خدای دا زه څه کوم دا هلک څه ګناه لري قومندان صاحب له کوم وخت نه تاسو دلته یئ ډېر وخت کېږي زمری زر کوه ویې بوله قومندان صاحب خپل غچ دې واخله ما څه نه دي لیدلي د پیښې شکل بدلوو زر کوه قومندان صاحب دا ته څه وایې نیت دې همدا نه و زمریا ها تا نه غوښتل چې غچ دې له دې بېګناه هلک نه واخلې ها واخله دا تا ته یو فرصت دی ویې بوله شاهینه په هغه غره کې څه وشول زه ستا ورور یم زمریا راته ووایه له هغې شکنجې نه وروسته زه د ماشوم څښتن نه کېږم ډاکټر همداسې راته وویل اصله له ماشومانو سره ډېره مینه لري زه د هغې غوښتنه نشم پوره کولی زه 26 کلن یم 26 کلو نه مې 14 کاله عمر په دې ځایونو کې دې غرونو کې تېر شوی دی دا چې ما څه ډول حالات لیدل که پوه شي حیرانه به شي زه حساس اب خرابی تابوت جوړونکی نه یم شوی
خو دلته په یو بل څه هم پوه شوم دا مې په خپلو سترګو ولیدل چې که خدای وغواړي یو ناشونی کار شونی کولی شي خو صبر پکار دی همت پکار دی په خدای توکل کول پکار دی زمریا چې دا ټولې ځانګړنې تا کې شته د شاهینه قومندان صاحب دا خبرې د زموږ منځ کې وي زر کوه شاهین داسې څه وکړل نه پوهېږم سم سره واده نه کوي ګرانه زویه زما زمريه زویه دې ته وګوره د خپل پلار زوی پاسېږه زر کوه پاسېږه ځه لاړ شه مخکې شه زر کوئ څه خبره ده دوی دې هم د ځان فکر کړی زر کوئ مخکې شئ شاهین کاکا شاهینه قمندان شاهین پیدا کړی وتښتېده ډاکټره په ارامه یې پرېږده سمره کومه خبره نشته شاهین څه شوي جلیله وروره هغه اصلي زه یې څنګه درته ووایم زه نه پوهېږم شاهین له واده کول نه ډارېږي که دا د واده مسله لږ وځنډو څنګه به وي ها ډارېږي ها په دې معنا چې هغه له واده کول نه ډارېږي همداسې ده ښه ده خپله ښه پوهېږي افسوس پلان څه نه ځه قومندانه پولیس څنګه په کمین کې غورځوو دا مېرمنه مون سره شته دې مېرمنې شکنجه لیدلې وهلې خوړلې د دې مرسته ته هرومرو پولیس راځي اوس نو سایل وکړه ما ته وګوره زینارین زه اوس پولیسو سره اړیکه نیسم هغوی ته ووایه چې خاوند دی اتاوهي او د مړه کولو هڅه دې کوي په ژړا شه سمه ده وروسته بیا کار مونږ ته پرېږده دا واخله آرامه اوسه د دې تلیفون شمېره نه ورځي د سیمې د امنیت مدیر دی مهرباني وکړئ زر کوه خاوند مې ووهي ورسره وسله ده ما وژني خیر دی ما وژغورئ پته دې زر ووایه پته غواړي د څوک کوڅه 18 نمبر کور د څوک کوڅه 18 نمبر کور همدا اوس پولیس درځي مېرمنې تاسې ارامه اوسئ کسان راټول کړئ سترګو قومندانې راپاڅېږئ پولیس راځي ځایونه تیار کړئ زر کوئ هله زر کوئ خدای ته هغوی وساته اشاره چې په کمین کې نه ورځېږي ستا ستونزه څه ده دا چې پولیس مردارېږي ته ولې خفه کېږي نه زه قمندانې آفرین اته څلوېښت درویشت مرکز اته څلوېښت پنځلس کوم ځای نه چې خبر اخیستل شوی و هلته ورسېدو سمه ده اته څلوېښت درویشت کېدای شي خبر دروغ وي د کمین ګواښ شته پام کوئ رښتیا وایه اته څلوېښت پنځلس پوه شوم سمه ده راکړ شوې پته همداسې ده
خبره ده اصلي د شاهین ستونزه څه وه هغه ښاغلی له واده کول نه ډارېږي دا خبره له کومه پیدا شوه داسې ښکاري لکه هلک چې ته اوسې او جلۍ داسې نشي کېدلی په دې کې کومه بله خبره ده شاهین له تا سره مینه لري اصلي را سره مینه نه لري د هغه ښاغلي فکر اوس ځای ته راغلی د هغه سره یو ځای نشم اوسېدلی هغه مې چې نه غواړي زه هم نه غواړم دا زما استعفا ده ځم سردار ورور ته یې ورکوم خپل شیان مې ټولوم له دې ځای نه ځم صبر که داسې به کوه ارامه واوسه د غوسې په حالت کې پرېکړه مه کوه لږ ارامه اوسه ګوره د شاهین عقل بېرته سر ته راځي سنګوریانو ګورګیو خبرې کوم سمدلاسه وځو ټول موټر ته ځان قومندان غږ کوي اصلي زر کوه اصلي زر کوه لومړی بریدمنه جنرال موږ ته خبر راکړي چې تاسې راځئ خدای دې وبخي داس څنګه وشول امر صاحب یوې ښځې امنیت ته خبر ورکړی چې خاوند یې وژني پولیس هم د هغه خبر له مخې دلته راغلل امر صاحب ښځه پیدا شوه د کوم کور پاتې چې راکړی وه هغه تش و دا درېیم ځل دی چې داسې پېښې کېږي د دولت پولیسو له دې سیمې نه لاړ شئ قانون او ستاسې ټولو پایله به همداسې وي بې شرفان هغوی غواړي چې د دولت پولیس او عسکر ته زیان ورسوي خدای دې دوی وبخي قومندان صاحب موږ د پېښې په ځای کې یو په همدې ډول سره یې 9 پولیسان شهیدان کړي دي سرداره له استخباراتو نه راپور راغلی چې سازمان غواړي په مستقیما ډول پولیس په نښه کړي داسې ښکاره چې دا یو پلان شوی او دوامداره کار وي چا چې امنیت ته خبر ورکړی د ټلیفون شمېره یې په ډاګه شوی ځواب منفي دی سرداره نه په ډاګه کېږي ښکاره ده چې د سټلایټ نه یې اړیکه نیولې دا د سنګوریانو دنده ده چې د پولیسانو قاتل پیدا کړي دا ستونزه تاسې حل کوي امن پر ځای کې قومندان صاحب کامل شان چې د یوې کورنۍ کورنۍ نه دی چې 2 کاله کېږي چې د پولیسو په لیګه کې دنده سرته رسوي د 2 ماشومانو څښتن کامل شان د شهادت له امله د سیمې ډېری خلک غمجن شوي دا ما څه وکړل سلزله مې درته وویل چې دا مو روښانه کوه ورور مې مړ شو زړه کې مې ور باندې حامده زه د هغه د مړینې لامل شول موږ څو ځله هغه ته ګواښ وکړه چې دنده پرېږده خو هغه زموږ خبره ونه منله زه نور دا کار نه کوم دا څه معنا لري چې نه کوي ها دا څه معنا لري چې خوښه دې وي راځي او چې خوښه دې نه وي نه راځي زه نور دا کار نه کوم نه کوم ته څنګه دا کار نه کوي ها ته غواړې چې د ورور څنګ ته لاړه شې مرداره غوندې له دې کوټې نه د باندې ونوځې کامله وروره کم عقله ښځه ده په خبره نه پوهېږي کومه ستونزه ده حامده نه نازا قومندانې د څه ستونزه ما ته وګوره ټول دې تیار اوسي تر څو چې پولیس له دې سیمې نه وځي موږ ټول باید برید ته دوام ورکړو دا د سازمان امر دی مونږ تیار یو نازا قومندانې ښه ده تر څو چې دا رازیلان نیول کېږي له پولیسو سره یو ځای مونږ هم عملیاتو ته ځو د کوم ځای نه چې خبر راته هلته مونږ ځو د خبر ورکولو ځای ته یوازې تلل نشته تاسو زمونږ د تلو ته په تمه شئ پوه شوئ جلیله په ډالو یې وویشه امره پر ځای کې قومندان صاحب ډاکټره ته اسلحه او شاهین واخله زه
غواړم چې په بله ډله کې واوسم. سمه ده اصلي محمود وروره ته له ډاکټر او شاهین سره یې امرم پرتا کېږي قومندان صاحب. زر کوئ هلکانو زر کوئ کېږو. اصلي کولی شو چې خبرې وکړو؟ د خبرو کولو لپاره څه نه دي پاتې. زه له ډارنو کسانو سره کار نه کوم ښاغلیه. ناکام وشتونکیا ازینه وقتا چې کېږم خفه کېږي. بې ځایه په تمه کېږو قومندان صاحب. هغه راځي لاندې دلته نه راځي. موږ مجبور یو چې هر احتمال ته ارزښت ورکړو. جلیله وروره زما بدبخته وروره ما داسې وکړل. ما د مرګ خولې کې ورکړې. زر کوه مخکې شه. جلیله صبر وکړه زما ریا صبر وکړه. هېڅ هم نه مې لرې شه. اصلي که غواړې راځه د پښو لاندې مې که. آها دا څه دي؟ ډېر ښکلي دي. غواک شه. لومړی ځل دی جلادانې ته وځو. خیر دې ځان ته دې پام کوه سمه ده. زه ماشومه نه یم. کار ته دې پام وکړه. ته څنګه دا کار نه کوې ها؟ کورنۍ مې په اور کې وسوځېده. بېګناه انسانانو سره ان خپل ورور سره مې خیانت وکړ. له دې درد سره ژوند نشم کولی. نور نو بس دی. زه نور دا کار نه کوم. موږ سره کار نه کوې؟ بې شرفې ته څنګه دولت ته د یوې خدمتګارې پولیسو خور کېدلی شي؟ ته نه پوهېږې دې کار ته دننه کېدل شته او اتل نه شته. خوشي مې که خیر دې خوشي مې که. ماښام ته تا غره ته بیایه. هلته به یې سارات ورکړې او خپله سزا به وګورې. حامده زه غره ته نه ځم. خیر دی ما له دې ځای نه وباسه. خیر دی خوشي مې که خیر دی حامده.
هغې ښځه سرزوري کوله ها؟ هو نازا قمندانې څنګه ده چې وویل په ډیپو کې مې بنده کړه په اسانۍ سره خوشي کېدلی شي داسې مې وتړله چې په خوځېدو سره خوشي کېږي وبه ګورو چې هغه احمقه څه کوي زه غره ته نه ځم مالې د ځای راوباسه حامده خلاصه کړئ دروازه خلاصه کړئ دروازه خلاصه کړئ خلاصه کړئ زه باید د باندې ووځم دا خو کار کوي که زه غره ته لاړه شم مړه کېږم 150 مرسته کوونکي پولیس مهرباني وکړئ زه پوهېږم چې د پولیسو قاتلان چېرته اوسېږي بیا یې ووایه اغلې زه پوهېږم چې د پولیسو قاتلان چېرته اوسېږي زه یې تېره ډیپو کې بنده کړې یم هغه ته مې بیایي ما وژغورئ تاسې پوهېږئ چې چېرته یې د سنا یو پخوانۍ سیمه د ډیپو په دروازه کې دلته لیکل شوي هلته یې زه بندي کړې یم سمه ده تاسې ارامه اوسئ زه سمدلاسه پولیس درلېږم احمقه ښځه موږ ته خدمت کول نه غواړي خو بیا هم موږ ته خدمت کوي زر کوه راټول شئ امر رسېدی نازا قمندانې دا ځل ډېر کسان راځي خو په چمتووالي سره راځي پلان مو ونیسئ ځای ځان ته غوره کوئ یوې هم ژوندی پرې نه دی مرکز اتلس 40 سیمې ته نږدې یو عامره راځه یوې مېرمنې خبر ورکړی چې د پولیسو د قاتلانو ځای ورته معلوم دی ځو ګولګیاو موږ خبر ترلاسه کړ د بیګې ځای ته روان یو سمه ده زر کوه تر څو چې موږ نه راغلي ډیپو ته نږدې نه شئ بیا یې وایم کېدای شي چې دا تاسو ته یو دام وي بیا یې وایم څوک هلته نږدې نه شي راغلل را روان دي تیار اوسئ زر کوئ سمه ده مشره پوه شوم دا ولې ودرېده اتلس 240 دغه عمل که دا ولې په تمه دی الله الله اتلس 240 ما تعقیب کړئ
دا ته سکړې اصله چېرته ځې اصله چېرته ځې د کار ملره دا څه کوي اصله ودرېږه اصله ودرېږه قومندان امر کړی چې وړاندې نه ځه هسې نه اوس را ورسېدو هغه مېرمنه به راواخلو اصله د خدای لپاره ځواب راکړه وتښته جالیله سیمه کنټرول کړئ اصلي ته ښایي ماته لاس مه راوړاندې کوه مه ودرېږئ ټاپیان وګورئ خدایا دلته څه شوي انا لله وانا الیه راجعون خدایا دا ما څه وکړل قومندان صاحب جالیله خلاص کړئ جالیله دا خلاص کا پاسېږه تا خبر ورکړی به ها ما خبر ورکړی و هغه ځلان چې تا خبر ورکړی به ها ما خبر ورکړی و هغه ځلان چیرته دي ها چیرته دي هغه ځلان زما ګناه نه ده ما په زور تلیفون کې خبرې کولې او پولیس په کمین کې غورځول بې شرفې څو پولیسانو شهیدان کړل ها څو ماشومان دې بې پلاره څو مېرمنې دې کونډې کړې ها خبره یې جالیله ما څه نه کړي ما تاسو ته خبر درکړه دا ځل بیا هم هغو رزیلانو پولیس ته کمین نیولی و وګوره ستا د ژغورلو لپاره څو کسان شهیدان شول ته خبره یې دا پولیسان زما له امله مړه شول مړه نه شول شهیدان شول سمه ده مه ډارېږه موږ تا ته زیان نه رسوو زموږ دوه کسان شهیدان شول اعصاب مې ډېر خراب دي قاتلان چیرته اوسېږي زر موږ ته ووایه زر کوه یو ځای شته دی قمندانه هلته هغوی راټولېدل دلته کوم حرکت نه ښکاري بیخي ارامي ده قمندان صاحب پوه شوم جالیله موږ حرکت پیلوو ته سیمه د کنټرول لاندې ونیسه سمه ده امر پر ځای کېږي قمندان صاحب ته مه راځه اصلی همدا اوس قرارګاه ته وګرځه تا چې کومه تېروتنه وکړه
د هغه له امله زموږ دوه ملګري شهیدان شول تر څو چې فکر دې سمېږي غواړم ته ارام وکړې امن و پر ځای کېږي قمندان صاحب ته هم که خپل فکر آرامولی شي پاتې شه که نه نو لاړ شه پوه شوم قمندان صاحب افسوس عملیات مو بې ځایه ترسره کړل نور نو څه نشي کولی په دې ډول سره زموږ نیول سخت دي موږ به نور ډېر پولیسان هم ووژنو کوم ځای مې چې درته ښودلی و هغه دا دی دلته خو ملکي کسانه پولیسان دي که به چاودنه وکړه ډېر پولیسان وژل کېږي دوی ټول پولیسان دي قمندانې همدلته اوسېږي استخبارات مې قوي دي ښه ده ښه ده آخر هم فکر د لږ کار وکړه ته تیار یې تیار یم قمندانې زر کوه اورورا مونږ ته دوه خوراکه راوړه همدا اوس یې راوړم د کوم ځای پاته ده چې راکړې وه هغوی هلته نه ول هلته هغوی راټولېدل تښتېدلي دي قمندان صاحب هغوی څوک دي له چا سره اړیکه لري حال ووایه مېرمنې ووایه چې زه نه پوهېږم قمندانه نو ته په څه پوهېږې ها په څه پوهېږې پولیسو ته ما خبر ورکړه ما خپله خبر ورکړه که زه پوهېدلی تا ستا مې حال نه ویل زه یوازې احمد پېژنم له چا سره اړیکه لري دا حامد څوک دی له چا خبر راغلی که په څه پوهېږم ته ووایه قمندان صاحب د نازا په نوم یوه مېرمنه ده